ښېګڼې او سوکالي دپاره مصرف. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از پاکستان خواست تا روی سیاست‌هایش تجدید نظر کند. محمد اشرف غنی این تقاضا را پس از هشدار دونالد ترامپ به پاکستان امروز در ارگ ریاست جمهوری مطرح کرد. پاکستان سره دولت په دولت سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. یو بې ثباته افغانستان د هیچ چا په ګټه نه ده او خاصتا پاکستان باندې به ډیر منفی اثرات لري. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته این اعلام استراتژی جدید کشورش گفت که آمریکا به حمایت از نیروهای نظامی و حکومت افغانستان ادامه خواهد داد. ترامپ از پاکستان خواست تا بر ضد پناهگاه‌های تروریستان در خاکش اقدام کند. و اما در کابل رئیس جمهوری افغانستان در نشست با مقامات بلندرتبه افغان گفت از این استراتژی هر سه کشور می تواند به مانند یک فرصت استفاده کنند. آقای غنی با تاکید گفت که شرکای کلیدی کابل کشورهایی اند که در برابر تهدیدها در کنار افغانستان ایستاده اند. ایموک کلیدی شریکان هغه ملکونه دي چې ګټې کې را سره شریک دي او خطر کې را سره ګډ موقف لري. نو ځکه د متحده ایالاتو خاص موقف په دې برخه کې اساسي او اصولي وو او دی. موږ په دې وتوانېدو چې د اعتماد فضا او د ګډو منفعتو تعریف ایجاد کنیم. استراتژی تازه آمریکا ظاهراً روی کرده تند در قبال پاکستان دارد. اما در واکنش خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان امروز گفت واشنگتن نباید اسلام آباد را بهانه برای ناکامی خود در افغانستان بداند.